نو السلام علیکم دوستانو، سلام والده. امید لرم چې ان شاء الله الرحمن ټول براته روغ او جوړ یې. نظیم یعقوب خان او چې ما چینل نه سبسکرایب کړی ضرور سبسکرایب کړئ او د روزي مبارکي ټولو مسلمانانو او انډیوالانو ته یم پوه شولې. او د ما نن ویلاګ ده د په ناروې کې د جمعې د لمانځه په اړه ده پوه شولې. مطلب دا چیرې موږ لمونځ کوو په ناروې کې پوه شولې. دغه ویلاګ نن جوړوم تاسو ته توجه درښیم سره کوم جومات ده سره کوم سیسټم یې ده پوه شولې. نو راځئ سره وګورئ. ځان مان خو مو دغه د ورته تیار کړو، ویښتان مو غوړ کړو پوه شولې. سیسټم مو سره برابر کړو، خوشبو مشبو ولګوو، دې نه ایسته به زیاتې ورځو که خیر او زن. نو راځئ وګورو. نو دوستانو د باندې راووتلم، د باندې پشم پشم باران ووري پوه شولې. دا وګورئ شاوخوا د سنې په غرو باندې وریځې ګرځي او دا د ګند بالټري هم کته اچولې ده. اتومات موټر راځي زیاتې بیا دا ګند وړې سمه یخې نه ده کته اچولې. دا به زه نو دوستانو دغه د ګند بالټري مې ودروله. تقریبا په میاشت کې یو څو ور راځي دا ګند من وړي زیاتې. اوس یې بالټۍ سمه نه وه، یخ یې کته اچولې وه، اوس ما سمه کړه خپل جې ته مې راوړله. نو واورې مورې پرتې دي او باران پرې اوري. غرونه خو تاسو ته معلومېږي چې وریځې ورسره یو رنګه دي. حاجي صاحب پوسټ ګوري، یو څو پوسټ شیان ورته راغلي دي. نو دوستانو دا د موټر شاته مې ال ولګاو. دا مطلب زه اوس نرویجۍ لیسنس نه لرم او زده کړه چې دا مطلب کله چې زه موټر چلوم بیا دا ال به شاته لګېدلی، کنې موټر زه نسم چلولی قانوني طریقه باندې. او دغه مطلب دا ده چې مثلا زه هغه کوم ډرایورینګ زده کوم یعنې. او دوستانو دا د جومات ته راورسېدله، اوس دا مخامخ جومات ته. نو راځئ وګورو چې سره کوم سیسټم دی د دې جومات. نو دغه د جومات ته راورسېدلم. دا یې ننني جومات ته. دا ډېر وړکی خو مقصد دغه جومات ته و خلک لمونځونه کوي. او دا د ننني کوټه دی وه، قرآن شریفونه یې ایښي دي. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. نسمع هذه الكلمات ممن أدرك رمضان. فرمضان فرصة للتغيير الإيجابي نحو الأفضل، وفرصة للتغيير والتصحيح ومحاسبة النفس والجد في العبادة، ومحاسبة أنفسنا في سلوكنا وأخلاقنا ومعاملاتنا وجوارحنا. يمر علينا رمضان أعواما عديدة ليسأل كل واحد فينا نفسه: هل أثر فيه رمضان؟ هل غير من حياة المرء ويغير من حياته كلها أم جزء منها؟ فيرجع العاصي إلى ربه ويقترب البعيد ويزداد الصالح صلاحا. أيها المؤمنون، مما نحتاج تغييره في رمضان ذلك القلب الصغير والمضغة التي في أجسادنا. نعم، غير قلبك في رمضان لنفتش عما بداخله من أمراض وآفات وشهوات وشبهات، من حسد وحقد وبغض. نو دوستانو جمعې لمونځ خو مو وکړو، الله پاک دې قبول کړي. او د مخکې ورځو نه نن خلک لږ ډېر راغلي او په دې چې روزه وه خلکو روزې ته خدا کتله که سره کوم چل ده. خو مقصد باید لمونځ څوک هر وخت وکړي، هر وخت باید ولاړ شي لمانځه جمعې لمانځه ته.
نو نن د موږ ولاګ د جمعې د لمانځه په اړه وو او زیاتې د دغه رقم جمعې لمونځ وو، مطلب دا رقم جومات مو وخو مو لیده زیاتې، او دلته جوماتونه خو نه وي، خو مقصد یو کور یې نیولی زیاتې په هغه کې جمعې لمونځ کېږي. نو بس ښه وخت درته غواړم، د الله په امان.